السلام علیکم مینوالو. زه اختر شید راهي ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به زه تاسو ته خپل یو نوی کلام ډالۍ کوم. هیله لرم چې ستاسو ملګرو به ډېر زیات خوښ شي. نو ملګرو، کلام څه داسې دی: دنیا په مینه نه پوهېږي، نور زه څه وکړمه؟ نیکي کوم راته بدېږي، نور زه څه وکړمه؟ دنیا په مینه نه پوهېږي، نور زه څه وکړمه؟ نیکي کوم راته بدېږي، نور زه څه وکړمه؟ رنځ مې معلوم نه کړو طبیب د خپل حکمت په کتاب، نه غم مې ورک کړو د دنیا په میخانو کې شراب. رنځ مې معلوم نه کړو طبیب د خپل حکمت په کتاب، نه غم مې ورک کړو د دنیا په میخانو کې شراب. نه د مولا په دم چلی، نور زه څه وکړمه؟ خو دنیا په مینه نه پوهېږي، نور زه څه وکړمه؟ مور مې سرتوره شوه د پلار پګړۍ مې ځمکې لځي، چې یې تپوس کوي هغه بندیګان سپکې لځي. مور مې سرتوره شوه د پلار پګړۍ مې ځمکې لځي، چې یې تپوس کوي هغه بندیګان سپکې لځي. مشر مولا مې هم قتلېږي، نور زه څه وکړمه؟ نیکي کوم راته بدېږي، نور زه څه وکړمه؟ او دا د متل سوځي لامده دلته د وچو سره، دلته کې ښه خلک بدنام شي د لوچو سره. دا د متل سوځي لامده دلته د وچو سره، دلته کې ښه خلک بدنام شي د لوچو سره. داسې دستور دلته چلیږي، نور زه څه وکړمه؟ دنیا په مینه نه پوهېږي، نور زه څه وکړمه؟ ما اختر شید راهي بیان درته کولو کړی دی، هسې نه اوتې بوتې ووایم زړه مې تاو کړی دی. ما اختر شید راهي بیان درته کولو کړی دی، هسې نه اوتې بوتې ووایم زړه مې تاو کړی دی. او مخکې مضمون رانه ورانېږي، نور زه څه وکړمه؟ السلام علیکم مینوالو. زه اختر شید راهي ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به زه تاسو ته خپل یو نوی کلام ډالۍ کوم. هیله لرم چې ستاسو ملګرو به ډېر زیات خوښ شي.